او ځکه یو عالم قصه کوله خصقه عالم ما ته اوریدل په پاکستان کې یو مرید لګیدل د پیری وجلې نبی هغه مرید چې کله جج ته مخامخ شو ته پوښتنه کوي تاسو له وجلې ولي هغه ته چې د ما د غصې دل وي څنګه غصه ولا چې تا خپل مرید مړ کو خپل پیر دی مړ کو هغه خبره دي چې زما لوروا او هغه خاون په 3 طلاق سره طلاق کړه یعنی په یو ځای ول سو طلاق ورکړو 3 وی ما دغه ته وی پیر سیب ته وی پیر سیب غټه ځاخه جوړ شو چې جنې کور ته باش او په سوچ او فکر کې مغوي چې نه دا وسانه مسله حلاله ولو یعنی بل سړی له بوزي چې هغه سره شپد و تیری کې بیل له واپس راول وی مو ته چې حلاله څنګه وی پیر سیب دي خو خو دوی چې نیک عمل سره وو او زه په دې د زما مرید د ما سره بیت کړي زما کې په مخ باندې د بشن نیک عمل بل نه ښکې دو ته یې پیر سیب کتا سو پیر سیب موږ کې د اعلی سره زه سید استاد سره پاره وځه دولا لور راوستي او سره سوچ پی تیری کړي به واپس بولی نو الله دې موږ دې بغیرتوب نه ساتي بل ورځ بیا پیر سیب خپو وی موت چې پیر سیب نن ډیر خپې چې چلوي چې موږ غلور او چې چلوي خاون ول 3 طلاق په یو ځای ورکړي او ډیر په سوچ کې او په دغه کې بس مرید مو خو چې یو زمانه نمبر دی بدل پیر سیب نه بدیږي کې واخل اچې به د پیر سیب هغه لور او زوم او غویرالو نو پیر سیب وته چې د سلار شي د ستاو شي خیتر د قصد دغه کې جمعه ته د حدیثو او غود د مسلوي سي جاود له کوم فتوا درګه باغی عمل وکي بس مرید بیا غوسه شه په ځان نه پوښه لګیدل دا غفيري و جلې چې زما لور ونه ته حلالو کو چې ستا لور د نوځي په حدیثو بسلې نه دا بس په دې رخصتونو پسې ګرځي من تتبع الرخص فقد تزندق او امام ابن حزم رحم الله په دې باندې اجماع نقل کړی د علماو چې علما دا وی چې کم سړی دا کار کین دا سړی فاسق